जियो दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद. ملګرو دا کوم ویډیو چې تاسو وکته دا و د کچ چې کم ډاکوان چې دی دا وخت تاسو ته زه ښیم چې په یوټیوب باندې د دیو کم سبسکرایبر چې دی هغه سهار 8000 او اوس 11.5 کې سبسکرایبر ته ورسېدو. یعنې دونه په تیزۍ سره چې کم دی د دیو سبسکرایبر هغه هم ګروت کوي او روان دی. بله خبره دا ده چې لکه دا مونږ دا سپورټ کوو، مونږ چې کم دی سبسکرایب کوو لکه زمونږ په خپله خوښ دي. زه به خپل چاته ګناه نه کوم، لکه مونږ کې نفرت کوو، وایو پښتانه چې کم دی هغه اغوا کړو، داسې چلو شو، دا چیز چلو شو، او الټه چې کم دی هغو چینل سبسکرایب کوو هغه په مخ په وړاندې باندې بوزو. او اوس چې کم دی د هغې کم 11.5 کې سبسکرایبر ته چې کم دی هغه هم مونږ ورساو. دا وخت تاسو کتی هم شئ چې په چینل کې کم قسمه ویډیو اپلوډ کوي. یعنې د حکومت دپاره هم یو د شرم خبره ده چې آیا یو کس یو ډاکو چې د هغې خلاف تاسو سرچ اپریشن کول غواړئ او هغه درته دونه ډاډه او په خپل وطن کې هغه مخامخ راشي او درته وایي چې آیا زما چې کم د یوټیوب چینل دی او هغه تاسو سبسکرایب کوئ او داسې قسمه خبره درته کوي، نو هغه هم د ډېر زیات یو شرم مقام چې کم دی هغه ګرځېدلی دی. دا وخت که تاسو وګورئ په ویډیوګانو باندې هغه په زراو ویوز راځي، په زراو لایک راځي او خلک ورته الټه دا کمنټسونه هم کوي چې آیا مونږ تاسو سپورټ کوو او مونږ در سره ولاړ یو. یار بس الله تعالی دې په مونږ رحم وکړي ځکه دا حالات ډېر ګډوډ روان دي.